لغمان علیشنګ د پاچا عبدالرحمن خان پوځي او اکمالاتي مرکز. د منظرکوټ یوټیوب چینل درنو څارونکو سلامونه مو ومنئ. زه محمد فهیم مخلص یم. خوشحاله یم چې دا ځل د رنګونو وطن خپرونه چې عنوان یې دی لغمان علیشنګ د پاچا عبدالرحمن خان پوځي او اکمالاتي مرکز تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ته د یادې ولسوالۍ د ښایستونو په اړه غږیږم. کله چې پاچا امیر عبدالرحمن خان ختیځ زون په ځانګړي ډول لغمان ته راغی او هیله یې درلوده چې نورستان ته ورشي، نو د نورو سیمو سربیره د علیشنګ سمسوره سیمه یې خپل پوځي او اکمالاتي مرکز وټاکه. لغمان علیشنګ ولسوالي نه یوازې ښکلې ده بلکې د خلکو مینه، کار، زړورتیا او میلمه پالنه یې د ستایلو ده او تاریخ یې هم غني دی. راځئ د لغمان ولایت دا ښایسته ولسوالي در وپېژنو او څو شیبې مو په دې هسکو سردرو وګرځوو. په علیشنګ کې غرونه دي، سیند دی، باغچې دي او دیرې دي او میلمه پال خلک لري. دا ولسوالي د طبیعت له بې مثاله ښایست څخه برخمنه ده. علیشنګ ته چې لاړ شئ نو طبیعت به مو هرکلی کوي. شنې درې، ګڼې دیرې، خوږې میوې، زړور خلک او تاریخي ځایونه یې له زړه نه نه ایستل کیږي او په زړه لیک پاتې کیږي. علیشنګ ولسوالي د لغمان ولایت یوه له زرخیزو تاریخي، علمي او غرنیو ولسوالیو څخه ده. دا ولسوالي د علیشنګ سیند په وسیله په دوه برخو ویشلې ده چې دواړو غاړو ته یې ګڼ شمېر قومي خلک مشت دي. دغه ولس د خپل وطن خاورې او ملت د دفاع لپاره د نورو افغانانو په څیر درنې بیې پرې کړې دي او د سختو حالاتو باوجود یې د خپل ملي هویت ساتنه کړې ده. جغرافیه او مهمې سیمې. علیشنګ د لغمان ولایت په لویدیځ کې پرته ده. ختیځ لور ته مهترلام ښار، بر سر ته شنه او غرنۍ دولت شاه ولسوالي پرته ده. په دې ولسوالۍ کې روان سیند چې د علیشنګ تر ټولو ښکلی طبیعي عنصر دی او ولسوالي یې په دوه برخو ویشلې ده چې هره برخه یې شنه، زرغونه او سمسوره ده. مشهورې درې: ماسمود، مایل دره، سایګل او سالاب. مهمې سیمې او کلي: شکرمان، حاجي صاحبان، شمرام، ترنګ، اسلام آباد، ګړګړ، کاسیګړ، قلعه کوچیان، پارکزئی، شلټک، صبرآباد، قلعه خان، غازی آباد، جمشید آباد، وطن ګټو، شمسخیل، نلو، کرنډالۍ، پوهین، قلعه نجیل او رین مهمې سیمې او کلي دي. طبیعي ښکلا او سیاحت. علیشنګ ولسوالي د غرونو، شنو درو، روانو اوبو او سمسورو دیرو یو زړه راښکونکی منظر دی. دا ولسوالي د چکر، تفریح او طبیعت مینوالو لپاره په زړه پورې ځای ګڼل کیږي. اقتصاد او ژوند. د سیمې اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی. د علیشنګ ځمکې حاصلخیزې دي چې لاندې مشهورې میوې هم پیداوارې دي: توتان، چارمغز، جلغوزي، الوچې، زردالو او انګور. د علیشنګ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي په سوداګرۍ او لویو کارونو هم بوخت دي چې اوس مهال د هیواد په دننه او بیرون خپلې چارې ترسره کوي. بازارونه. علیشنګ ولسوالۍ بازار او قلعه بازار د دې ولسوالۍ بازارونه دي چې خلک پکې د ورځنیو اړتیاو ترڅنګ سوداګریز فعالیتونه هم کوي. دینی او روحاني ارزښت. علیشنګ د دین او روحانیت له پلوه هم بډایه سیمه ده. په دې سیمه کې د درناوي وړ روحاني ځای د میاں عبدالکریم بابا زیارت دی چې خلک ورته د دعا لپاره ورځي. دغه راز په نوموړې ولسوالۍ کې موی مبارک او خرقه مبارکه هم موجوده ده چې خلک د درناوي په موخه ورڅخه لیدنه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ادریس سادات د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی د دغه کلي نورام چې د پیغمبر سلام خلقه مبارکه زیارت ده، پکې د دې خادمان یو موږ او دې ته موږ حفاظت کوو او دا ساتنه کوو.
زه حسیب الله محمد بهرام خیل یو تن د لغمان ولایت مرکز مهتر الله خارج اوسیدونکی یم. نن هغه د الیشنګ ولسوالۍ پورې اړوند د نورام کلي ته راغلی یم. د نورام په کلي کې داسې یو لرغونې مبارکه خرقه شتون لري موجود ده چې د الیشنګ ولسوالۍ نورام په کلي کې د پیغمبر اسلام مبارکه چپن ده. دلته ډېری سیلانیان راځي داخل هېواد کې له ولایتونو څخه او له هېواد څخه بهر کوم ګاونډي هېوادونه چې د هغه هم سیلانیان راځي د پیغمبر اسلام د چپنې لیدو ته راځي او د دې مبارک دیدن کوي. زده کړه او علم. الیشنګ کې تر ټولو مهم ښوونیز بنسټونه د الیشنګ اسلام آباد او میا عبدالکریم لیسې دي، خو ترڅنګ نور ګڼ تعلیمي او دینی مرکزونه هم فعالیت لري. د سیمې ډیری ځوانان زده کړو ته لیوال او په زده کړو بوخت دي. د الیشنګ ځوانان په افغانستان او نړۍ کې درسونه وایي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره زیار باسي. یو شمیر نور د مسافرۍ سختې شپې او ورځې تیروي څو خپلو کورنیو او هیواد ته خدمت وکړي. روغتیایي خدمتونه. په الیشنګ ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه فعال دي او روغتیایي مسؤلین تر خپلې وسې پورې د خلکو په خدمت بوخت دي. د سیمې اوسیدونکي له چارواکو او مؤسساتو څخه غواړي چې په یاد ولسوالۍ کې د اړتیا مطابق د خلکو خدمت لپاره نورې ټولنیزې او روغتیایي برنامې هم تطبیق کړي. خلک او ژبې. د الیشنګ اوسیدونکي پښتانه او پشیان دي او نور واړه قومونه یې هم په څنګ کې د ورونو په شان ژوند کوي. دلته خلک په پښتو، دری او پشهیي ژبو خبرې کوي. د قومي تنوع ترڅنګ یووالي، ورورولۍ او همپالنې ارزښتونه پکې ژوندي دي. تاریخي ارزښت. الیشنګ د یوه زوړ تمدن نښې هم لري. د الیشنګ زړه کلا، د الیشنګ پخوانی بازار، ډبرلیکونه او څمڅې. د ماسمود په اندرا کلي کې د تاریخي آثارو نښې دا ټول د دې ولسوالۍ د پیاوړي تاریخ او هویت ښکارندویي کوي. الیشنګ ولسوالۍ د طبیعت، تاریخ، علم او میلمه پالنې ښه نوم لري. خلک یې مینه ناک دي. روان سیند، غرونه او میوه لرونکو او بې میوې ونو یې د سیلانیانو پام ځان ته راړولی دی. درنو څارونکو مننه کوم چې تر دې دمه مو د الیشنګ له ښایستونو څخه خوند واخیست. که منظرکوټ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هیله د سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.